مسلمانانو ورونو الله رب العالمین په موږ باندې ډېر احسانات خو د ټولو احساناتو نه لوی احسان هغه دین اسلام دی. د الله رب العالمین اسلامی نظام، اسلامی قانون، اسلامی دستور چې دا بنا ده په قرآن او په سنت باندې او د دې خدمت محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو او وروسته نیک عمل علماو کړه او قیامت پورې به کیږي. دا د الله لوی نعمت دی. لیکن هوښیار خلک هغه دي چې څوک ورسره ښه وکړي دا ورته د ښو په بدله کې ښه وړاندې کړي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله اسلام را کړی دی، موږ به د دې نعمت شکریه چې ادا کوو هغه په اسلام باندې عمل کول، اسلام ته قدر لرل، د اسلام احترام کول، اسلام د هر چا نه سرلوړی ګڼل، اسلام د هر چا نه قیمتي ګڼل، خپله فایده خپل خیر یوازې په اسلام کې لټول. که هغه زمونږ د کور ژوند دی، که هغه زمونږ د ګاونډ ژوند دی، که هغه زمونږ دکانداري ده او که جهاد او که حج او روژه او مسلمان او د کافر ترمنځ ژوند دی، موږ به په ټولو مراحلو کې یوازې د اسلام خپل ځان دپاره لارښود او رهنما ګرځوو. زما عزتمند ورونو، الله رب العالمین په دې اسلام کې به موږ ډېر عبادات لازم کړي او ضروري کړي او فرض کړي، لکه روژه یو عبادت دی، حج یو عبادت دی، جهاد یو ځان له ځانګړی عبادت دی، ولا هذا القياس دغه شانتې نور عبادتونه وایي. بیا دغه عبادتونه بعضې د خاص وختونو سره تعلق لري، لکه د جمعې مونځ د جمعې په ورځ د ماسپښین په وخت کې کېږي دا دی. او روژه چې ده نو دا د رمضان المبارک په میاشت کې ادا کېږي. شیخ صاحب محترم خطبه خطبه درته پرېږدم، مخکې صف ته راوړم. حج الله رب العالمین د حج دپاره ځان له تعین کړی د میاشتو او د ورځو، په هر وخت کې حج نه ادا کېږي. یو سړی د ګرمۍ شوقي دی، په ګرمۍ کې حج ادا کوي، لیکن وخت یې نه دی، حج قبول نه دی، ګورې ګناه ده. یو سړی د یخنۍ شوقي دی او هلته لاړلو حج کوي، دا حج قبول نه دی، ګوره دا د خپل ځاني عمل دی، داسې عمل ته بدعت ویلی کېږي، ناروا کار دی. حج به په هغه وخت کې کوي کوم وخت چې الله راوستی دی. الحاصل زما د خبرو مقصد دا دی ورونو، موږ او تاسو لره پکار دی چې د الله رب العالمین په دین عمل وکړو. یو د هغه دین نه اسلامي میاشتې پېژندل، اسلامي تاریخ پېژندل، د اسلامي تاریخ نه ځان خبرول. زمونږ او ستاسو په وطن کې هجري شمسي کال دی، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله دا شی نه دي. زمونږ ګاونډي هېوادونو کې جنوري، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای دا شی نه دي. لیکن زمونږ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کلي کې، د هغه په شاګردانو کې، د هغه په صحابو کې، د ابوبکر صدیق په خلافت کې، د عمر بن الخطاب په خلافت کې، د عثمان او د علي په دور کې تاریخ کوم تاریخ زما مؤمنانو ورونو. دا حج ادا کېږي، آیا دا زمونږ د کال په دې میاشتو کې ادا کېږي؟ آیا دا د میلادي کال په جنورۍ په حساب باندې ادا کېږي؟ د دې جواب دا دی چې نه. نو په کومو میاشتو کې ادا کېږي؟ په هجري قمري کال کې ادا کېږي. د دې نه دا معلومه شوه که مسلمانان د دین سره مینه لري او غواړي چې د الله بندګي وکړي، نو د وخت سره معین عبادتونه بغیر د وخت د پېژندلو نه ادا کېږي. نو وخت وپېژنه که نه. نو زما مؤمنانو ورونو، الله رب العالمین په قرآن کې د اسلامي تاریخ ته د ترغیب ورکولو دپاره او د دې اهمیت ذکر کړی دی. لیکن نن د افسوس خبره ده، مسلمانان د اسلامي تاریخ نه واقف نه دي، مسلمانان د اسلامي تاریخ نه د سره خبر نه دي، طلاب علما ته نه دي خبر، تبلیغیانو ته نه دی یاد، حاجي صاحب ته نه دی یاد، مجاهد ته نه دی یاد. په مدارسو کې اخیستل ورکول تاریخ هر څه میلادي دی. دا هغه د کفارو لوی محنت دی چې پر موږ باندې غالب شوي دي. نن د مسلمانانو د ذهن او د مفکورې نه اسلامي تاریخ ویستلی دی، د جماعت مدرسې نه وتلی دی، د اسلامي نظام او د حکومت نه وتلی دی، د مولوي صاحب د تلیفون او د جګو او د مزغو نه وتلی دی. ګیله به د چا نه وکړو؟ بس د روژې میاشت د روژې میاشت وایي، د حج د میاشتې نوم راته نه دی یاد، د روژې نه میاشت نه مخکې میاشت نه پېژنو، وروستنۍ نه پېژنو. ای مؤمنانو ورونو، اسلامي میاشت حج د دې سره تعلق لري، خپلې ځانګړې میاشتې لري. روژه ځانګړې میاشت لري. قرباني دا ته چې غټ اختر کې مال ذبحه کوي، اسلام د دې ورځې نوم ایښودی دی او د دې میاشتې نوم ایښودی دی.
یوم النحر ورته ویل کېږي، لسم د ذوالحجې ورته ویل کېږي. اسلام د جمعې عبادت دپاره میاشتنی تعین 4 ورځې کړي دي، ولې بیا په 2 ورځو کې د جمعې دپاره نوم یې ښود جمعه، یوم الجمعه. دغه شان دي الله رب العالمین د وړوکي اختر چې کوم مراسم دي په اسلام چې رمضان ختم شي او د وړوکي اختر لمونځ ادا کیږي، سرسایه ادا کیږي، تکبیرات ویلې کیږي، د دې لپاره ورځ نه، د دې لپاره میاشت مقرر د شوال اولنې تاریخ چې ته شوال پیژنې نه، ته به د روژې عبادت څنګه وکړې، ته به د اختر عبادت څنګه وکړې. ایام التشریق کی تکبیرات ویل دي، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نه عبادت دی او په دې ورځو کې دی، ګوره په عام ورځو کې نه دی. زما مؤمنان نور تاسو ګوري په دې ذوالحجه کې ورته ورځې خاص کړي ایام التشریق، نو چې میاشت ونه پیژني ورځې به څنګه وپیژنو؟ نیشو پیژندلی. د نبی صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ و؟ تاسو ګورئ خلک کوم تاریخ وایي؟ د نبی صلی الله علیه وسلم غزوات په کوم تاریخ باندې کله وفات شلو؟ ابو بکر صدیق کله خلیفہ شو؟ ابو بکر صدیق کله وفات شو؟ عمر کله خلیفہ کله شهید؟ عثمان کله خلیفہ کله شهید شلو؟ علی کله میدان ته راغلی او کله د دنیا نه رخصت شلو؟ دا ټول تاریخ په چا باندې بنا دی؟ دا په تاریخ د محمد صلی الله علیه وسلم په هجری قمری کال باندې بنا دی او په دې باندې دا ترتیب شوی دی چې اوس مسلمانان د دې تاریخونو نه عاجز دي او دا ورته نه دی یاد. نو زما مؤمنانو ورونو په موږ باندې لازمه ده چې موږ اسلامي تاریخ یاد. الله رب العالمین فرمایلی دی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. د الله رب العالمین په دربار کې، د الله په قانون کې، د الله په نظام کې په کال 12 میاشتې دی. کال 12 میاشتې د الله په قانون کې. دا د کله نه فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، کله نه چې الله اسمان او ځمکه پیدا کړې ده نو په کال کې 12 میاشتې ترتیب کړي او بیا په هر میاشت کې کله یو کم 10 ورځې وي نهیش او کله 10 ورځې پوره کېږي. دا کال چې 12 شهرا شو یو عدد معین شو که نشو؟ او په عدد معین کې تغییر کمواله او ډیرواله دواړه نشي کېدلی. څوک چې کال د 12 میاشتو نه زیاتوي او یا کموي دا باطل او ناروا عمل دی او دا کار موږ او تاسو کوو خو موږ کې خبر نه یو. تاسو میلادي کال ته وګورئ، په میلادي کال کې جنوري فروری د 28 ورځو ده. بعضې میاشتې پکې د 30 دي او بعضې پکې د 29 دي، یو کم 30 دي او بعضې پکې 31 یو 30 دي. تاسو ګورئ دا ښکاره زموږ د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت دی. د الله نبی فرمایلی دی میاشت اسلامي قمري هجري میاشت دا کله 9 ورځې وي او کله 30 ورځې وي. تاسو ته دا خبره په روژه کې ډېره ښه معلومېږي. روژې کله موږ 9 نیسو، کله څو نیسو؟ 30 نیسو. ولې بیا یو 30 ولې نه نیسو؟ 28 ولې نه نیسو؟ ځکه یې نه نیسو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ورځې کله 9 او کله 30. نو تاسو ګورئ عام مسلمانان په میلادي کال باندې روان دي. وایي څو کاله وروسته وایي یوه میاشت راځي په هغه کې 32 تاریخ وي 32 تاریخ. دا د نن نه شپږ 2 کاله مخکې دا کار وشو. ممتاز قادري یو بریلی سړی په رسول الله غیرت وکړلو، په رسول الله باندې ابو طالب هم غیرت کړی خو د توحید عقیده مهمه ده. دا چې کله هغو سمسارولو وجرې په دار یې خېژولو نو په 32 تاریخ باندې یې وخېژولو د دې دپاره چې خلک آینده کې بیا د غم نه جلسې جلوسونه نه کوي، پروګرام نه کوي. چې بریلیانو هغه ورته ویل وایي موږ به په اسلامي تاریخ موږ ته یاد دی، موږ به په دې تاریخ باندې کوو. څه مطلب؟ د اسلامي تاریخ کې مخکېوالی وروستوالی نه راځي، تغییر او بدلون نه راځي. هر چې د خلکو تاریخونه دي میلادي تاریخ دی او هجري شمسي تاریخ دی او د دې نه علاوه نور هم ډېر تاریخونه په دنیا کې رایج دي. په دې کې کموالی ډېروالی خلک کولی شي چې راغونډ شي دا تاریخ مخکې وروسته کړي. دا قشانې چل شوی دی. خو دا مسله شوې کې لکه داسې پیچیده غوندې د خطبا او مقررین نه وي نو موږ په هغه تفصیل سره دا نه وی وګورې. ګنې داسې کار شوی چې نن د یو میاشتې 3 تاریخ دی، خلک راغونډ شوي وي دا نن 3 نه دی 14 بیا 3 او 14 موږ د شمسي دا قمري کال نه معلومه وو چې د قمري نن 3 او سبا 4 وو، د دیو نن 3 او سبا 14 نو تغییر یې پکې راوستی. نو اسلامي میاشتې کمیږي ډېرېږي نه. د زمونږ د افغانستان چې کوم حساب د حمل ثور جوزا سرطان ست سنبله دا په کال کې
لس ورځې او تقریبا 21 غنټې زیادت کوي. لس ورځې او 21 غنټې دا زیادت کوي. نو تاسو سوچو کې اوس الله فرمایي 12 میاشتې دی، میاشت د 9 یا د 10 تقریبا 355 ورځې راځي او میلادي کې 360 365 شو خلک وي 360 365 د کمپیوټر ډیروالي په وجه باندې او هجری شمسي چې ده نو دا په کال کې 365 ورځې راځي. نو تاسو په دې خبره سوچ وکړئ چې الله فرمایلی دي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 میاشتې دی او د 12 کې به کمبود او زیادت نه کیږي، نه 9 او 10 ورځ دا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا صحیح. او به الله فرمایلی دي منها 4 حرم، د 12 میاشتو کې څلور لړ احترام او قدر ورکړی شوی دی. دا مخکې د عربو عادت هم داو، څلور میاشتې دغه شان دي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، یو ذوالقاعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی. دا پرله پسې دي. ذوالقاعده د غټ اختر نه مخکې میاشت، ذوالحجه د غټ اختر میاشت او محرم د سبا نه شروع کیږي د غټ اختر نه وروستنۍ میاشت. دا درې میاشتې دا د حج د مراسمو دپاره دي. خلک به پیده تلله مخکې، نو میاشت کې رسیدګي او میاشت کې بېرته راتله، دا یوه میاشت هلته دمه او عبادت کول. او څلورمه میاشت رجب دی چې دا د روژې نه مخکې وایي د یوې کشره خور د یوې مشره خور ده که نه، نو دا روژې دا شعبان او دا رجب. الله رب العالمین دې څلورو میاشتو له ډېر عزت ورکړی. څنګه عزت یې ورکړی دی؟ په دې څلورو میاشتو کې به مسلمانان په چا باندې حمله نه کوي. په دې څلورو میاشتو کې به په کافر ګزار نه کوي. هغه کافر چې په کور کې ناست دی، که په تا باندې راغللو، په تا یې تېری او ظلم وکړو، الله فرمایي بیا ورسره جنګ وکړه. نو تاسو وګورئ څلور میاشتې خاص میاشتې دي، خپلې ورځې معلومې دي. بیا الله فرمایي ذلک الدین القیم، دا مضبوط دین دی. صحیح حساب، صحیح عدد او صحیح تاریخ په تاریخونو کې ذلک الدین القیم، هغه هجری قمری کال دی کوم چې موږ تاسو ته محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او بیا محرم. دقه ذلک الدین القیم، صحیح حساب دا دی. په دې کې تغییر نه راځي، په دې کې بدلون نه راځي، په دې کې کمی او زیادت نه راځي. الله موږ له ترغیب راکړی چې دا تاریخ یاد. او بیا الله فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشت کې په ځان باندې ظلم مه کوئ. ګناه اسم ګناه ده، ګناه حسم ګناه ده. ګناه کولو اجازت هېڅوک چاله نه ورکوي، لیکن کله کله یو جرم په یو خاص وخت کې غټ جرم وي، لکه څنګه کنځل کول، چاته ردې بدې ویل، دا غټ جرم دی. خو که سړی خپلې مور ته کنځلې کوي نو بیا بار خلک څه وایي؟ مړه چې نه قلار شه، دا خو خپلې مور ته هم برېښنالي، هغه ته هم کنځل کوي. غلا ډېر بد شی دی، لیکن حق چې سړی پټوي وي مړه دا خو د الله دین پټوي، نو نور څه خو پرېږده، خامخا به دا غلا کوي. دروغ ډېر بد شی دی. په څوک چې په دین باندې دروغ وي مړه وي دا په دین کې د الله لحاظ نه کوي، نو ستا لحاظ به څه وي؟ قتل غټه ګناه ده، لیکن بل څوک وجلې سړی خپل پلار وژني، دا څومره جرم دی. نو الله رب العالمین فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم، ای خلکو په دې څلورو میاشتو کې ګناهونه مه کوئ، په دې کې زیاتې مه کوئ، په دې کې قتل مه کوئ. مطلب دا نه دی چې په نورو کې هم کوئ، خو په دې کې ډېر غټ جرم دی، ځکه دا عزت والا میاشت دي. بس الله موږ ته په دې میاشتو کې ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ. موږ میاشتې نه پېژنو چې کومه میاشت، نو ذوالقاعده، ذوالحجه، ذوالحجه هم صحیح ده، او محرم او رجب په میاشت کې. او بیا الله فرمایلی دی وقاتلوا المشرکین کافه. دلته یو مسئله ده، په دې څلورو میاشتو کې به مسلمانان په کافرانو جنگ کوي که نه کوي؟ بعضې اهل علم ویلي چې دا حکم منسوخ دی، چې نه جنگ به کوي په کافرانو باندې مسلمانان. او بعضې اهل علم ویلي چې نه، د دې میاشتو عزت محفوظ دی او دا منسوخ نه دی. نو صحیح خبر هم دقه ده ان شاء الله تعالی، که کافرانو په مسلمانانو حمله کوله نو به الله وی قاتل المشرکین کافتا، ټول را پاسېږي او جنګ ورسره وکړي. کما یقاتلونکم کافه، لکه هغوی چې څنګه ټول په ټوله باندې راغلي دي. او که چېرته کافرانو حمله نه وکړي، مسلمانان په دمه او په اطمینان باندې ناستو، نو د دیو به پسې بیا په دې څلورو میاشتو کې نه ورځي. ګورې تاسو اسلام ته وګورئ، د اسلام نه کافرو ته هم خیر دی. د څلورو میاشتو کې دمه ګرځه، په تاسو ګزار نه کوي.
څومره خیر ورته میلاو دی. فرمان چې د اسلام په قدر موږ پوه شو بیا به هغه پوه شي که نه موږ دې نه پوهېږو. او بیا الله رب العالمین فرمایي واعلموا ان الله مع المتقین. ای خلکو پوه شئ الله رب العالمین د متقیانو خلکو سره دی. متقی انسان هغه د اسلامي تاریخ پیژني، په اسلامي تاریخ باندې ناسته ولاړه کوي، د څلورو میاشتو احترام کوي او ظلم په ځان باندې نه کوي، ظلم په بل چا باندې نه کوي، د الله د قرآن ډیر خاطر او ډیر لحاظ کوي. زما مؤمنانو ورونو الله موږ ته ویلي چې 12 شهرا 12 میاشتې دي. څه مو خیال دی دا تاریخونه به یادو که نه به یادو؟ یو کاغذ مو 2 ځله راکړه. تاسو په اتفاق نه وینئ، ما نه به ترې اتفاق خیال وکړئ. ورونو دا تاریخ یاد کړئ، دا ځان سره په تلیفون کې ثبت کړئ. تاسو که خپل دفتري کار په بل تاریخ باندې کوئ په څنګ کې ورسره دام لیکئ. لکه سبا زموږ اسلامي تاریخ هجري قمري تاریخ 1443 کال اولنۍ میاشت اولنۍ تاریخ دی. نن 1443 اخیرنۍ میاشت چې ذوالحجه ده د هغې اخیرنۍ او 30 تاریخ دی. الله دې د دې کال ټولې خطایانې موږ ته معاف کړي، الله دې زموږ ټولې نیکیانې قبولې کړي د دې کال. زما مؤمنان ورونو الله موږ ته ویلي دي چې د کال 12 میاشتې دي، نو معلومه دا شو چې دا میاشتې به مسلمانان یادوي، دا میاشتې به مسلمانان په خپل وجود کې راولي او الله رب العالمین بندګي به په دې طریقو باندې کوي. دې مکې مشرکانو کې یو عادت پکې دا چې الله دلته فرمایي چې واربعه حرم 4 میاشتې د عزت والد. نو د مکې مشرکانو به داسې کار کوو، ګرمي به ډېره وه، حج به یې په سرلي ته ویوړلو. دا خیر د دې میاشتې قدر وکړو د هغې په ځای باندې. هلته که به جمعې او ډېره یخني به وه ګرمۍ کې، نو دا به یې روغوندې د دې وړي د څنګ ته راوړلو. کله به په محرم کې کولو، کله به په سفر کې کولو. او بعضې اهل علم ویلي دي وایي 2 حجونه چې نو دا به په محرم کې کوله، ذوالحجه کې. بیا به راولګېدل 2 کاله حج چې نو دا به په محرم کې وکړو، بیا به په سفر کې وکړو، موسم پسې بدلله. نو 30 کاله پورې چې به دوی دا حجونه بدلول، نو 30 کاله بعد به بېرته ذوالحجې ته حج راغللو. یعنې اول 2 کاله او 30 کاله بعد به په اسلامي تاریخ موافق کولو او باقي به بدلون پکې کولو. دې کې به 2 نقصانات کېدله. یو نقصان دا و چې الله رب العالمین د حج دپاره ذوالحجه مقرر کړې وه او دوی به دا بدلوله. د الله رب العالمین په شرعي تاریخ کې په آسماني تاریخ کې به تبدیل کولو، تقدیم و تاخیر به کولو. او دویم نقصان به دې خلکو کې دا و. مولوي صاحب محترمه خطبې له راشه خوشحالېږي مخکې اول صف ته راوړه. نو یو نقصان په دې عربو کې دا و د رسول صلی الله علیه وسلم د راتللو نه مخکې چې دیو به د حج دپاره دا میاشتې بدلولې، نو 30 کاله وروسته به بېرته د ذوالحجې په میاشت کې حج راتللو. یو نقصان تغییر تبدیل مخکېوالی وروستهوالی، او دویم نقصان به دا کېدلو چې په کال کې 1 ځل حج کېږي که نو دا به په 30 کالو کې 9 حجونه برابرېدله، د یو کال حج به پکې ختم شو. دا وړه شانتې خبره موږ ته ښکاري، دا دینداره خلکو ته او د علم په لیبارټرۍ په لابراتوار کې غټ جرم دی. ګورې ښه دا د سرطان نه غټ جرم دی. دویم به دې خلکو داسې کار کولو چې د اسلام د راتللو نه مخکې الله رب العالمین د 4 میاشتو د عزت او احترام ورکړی و، ذوالقاعده، ذوالحجه، محرم او رجب له. په دې کې جنګ منع او په دې کې ګناهونه منع او په دې کې ظلم منع او په دې کې بچا باندې ګزار او زیاتې دا منع و. دا عرب به راولګېدله ویل به ذوالقاعده چې دا خو د عزت میاشت ده، خو داسې کال به وکړو چې 100 کالې به په ذوالقاعده کې جنګ وکړو، بیا به لاړ شو هلته سفر کې به جنګ نه کوو، دا عزت به هغه ته وروبخو. پوه شوې دی ذوالقاعده کې جنګ منع و. دی ویل دلته خو جنګ منع دی، خو موږ به داسې کار وکړو دکې به اوس جنګ وکړو ځکه موږ برابر یو، دشمن کمزوری دی، د دشمن دا فکر دی چې دیو حمله نه کړي، موږ به بناڅاپه ورشو. هلکه دا خو ګناه ده. وایي نه خیر دی که نه، دلته سفر کې به بیا جنګ نه کوو، د ده چې کوم عزت دی هغه به دله ورکړو. کله به راولګېدل ذوالحجه به یې واړوله، کله به محرم واړولو، کله به رجب واړولو راواړولو. په دې طریقه به تغییر کولو. دا د میاشتو مخکېوالی وروستهوالی دلته په اسلامي اصطلاحاتو کې په نصوصو کې نسیء ویلی کېږي. نسیء دې ته ویلی کېږي میاشت مخکې وروسته کې په خپله طبع باندې. په ده کې 9 د هجري کال او 9 هجري قمري کال ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تل او حج له حج په ذوالقاعده کې وشو، په خپل تاریخ باندې ونه شو، تاریخ نه مخکې وشو.
لسم د هجرت باندې د دې خلکو د رواج مطابق حج په ذوالحجه کې وشو. رواج مطابق د دې میاشت احترام نه رواج. نبی صلی الله علیه وسلم په لسم کال د هجرت باندې حج ته لاړو. رسول الله د اسلام د وجه نه لاړو، دی د رواج د وجه نه راغله. کله چې رال خلک جمع الله رب العالمین آیت نازل کړو د دې په دې غلط رواج باندې رد وکړو او قانون مقرر کړو چې اسلامي میاشت چې الله تعالی کوم عزت ورکړی دا به مخکې وروسته کېږي نه. بس داسې به نشي کېدلی چې خلک وایي هلکه د جمعې ورځ خو نن ده، خو خیر دی نن به پرېږدو سبا به وو. هلکه نن د چهارشنبې په ورځ د جمعې لمونځ کوو، د جمعې ورځ به داسې وګڼو لکه چهارشنبه چې ده. الله رب العالمین آیاتونه نازل کړله چې دا کار حرام او ناروا کار دی. خلک به د اسلام او د محمد رسول الله تابع وي، د بل چا به نه وي. په اسلام کې په اعتبار د میاشتو د تاریخ ته مخکېوالی وروستوالی قطعا بند. الله فرمایل انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله رب العالمين فرمای انما النسيء زيادة في الكفر. دا خود مخکنه کافرانو دیو خود مخکنه عقیده او تباہ او برباد او د الله دشمنانو، خو په دې کفر کې دومره زیات شوي چې لا لګېدل اسلامي تاریخونه او میاشتې مخکې وروسته کولې. علماء لیکلي دي وایي کفر هم زیادت او نقصان قبلې، دقه شان ایمان هم زیادت او نقصان قبلې. د اهل علم په منځ کې دا مسأله ده. موږ په دې باندې رسېدلي چې او ایمان زیاتېږي او کمیږي په اعتبار د نیکۍ او د بدۍ سره. الله فرمایي دا خو په کفر کې لا ډېر والی دی، لا ډېر والی دی په کفر کې. او الله رب العالمین فرمای وای دا خلک گمراه کړه شوی دي د دې بد عمل د وجنه چې میاش د عزت وی دی به احترامي وکي په ذل قاعده کې جنگو کې به پرې نشي تا واړی بیا هغه د عزت نه وی هغه له عزت ورکی چاله چې الله عزت ورکړي دی دیو ته عزت اخلي چاله چې نه دی ورکړي دی ورله عزت ورکوي. زما مؤمنان ورونو دی آیاتونه کې الله رب العالمین څومره سخت زور ورکړي کافرانو ته چې اے کافرانو تاسو خو اسیم کافرانو یو دا کار مو په لا د کفر دی چې را لګیږي او د اسلامي تاریخ کې تقدیم او تاخير کوي. معلومیږي دا چې اسلامي تاریخ ډیر مهم دی، دا یادول پکار دی. دا زمونږ د ایمان غوښتنه ده، په دې باندې زمونږ اسلام بنا دی. عالم، طالب العلم، عام مسلمان، تبلیغي ورور، مجاهد دی په دفتر کې د په کاغذ کې په تاریخ اسلامي وی ګوره. په دې باندې ځان کې دا ډیره مهمه خبره ده. دا موضوع په برابرولو کې ګرانه ده ګوره. د خطیبان نه تاسو ځکه خطیبانو نه د چېړل ګران کار دی. خدای الله په فضل به مخ کې دي. نورونه په خپل ټلیفون کې په خپل ګنټه کې په خپل کور کې کاغذ چې دا هجری قمری کاغذ تطبیق دا ولې سقوط وکړو؟ اسلامي نظامونه نشته دي، علما سره حکومت نشته دي، د طالب علمانو سره نشته دي، نیک عمل خلکو سره نشته. داسې خلک راغلي چې د اسلام په اهمیت باندې نه پوهېږي. داسې خلک په دنیا باندې غالب شوي دي، هغه اسلامي تاریخ پېژني نه. داسې خلکو په اختیاراتو کې دنیا لاسته ورغلې ده چې هغه د اسلام سره کرکه لري، چې کرکه لري ستا تاریخ به هغه تطبیق کړي. منګ او تاسو د اسلام نه درې کوي په دې طریقه باندې اسلامي تاریخ درته نه معلوم. جمعې ورځ پېژنې نه عبادت به څه وکړي، د روژې میاشت پېژنې نه عبادت به څه وکړي. نظم مؤمنان نور باید چې موږ تاسو زیرک یو خيار یو. الله رب العالمین په دې کې ډېر عبادتونه موږ ته متوجي کړي. لکه تاسو وګورئ د روزي عبادت الله فرمایلی فمن شهد منکم الشهر فليصمه. ارڅو چې تاسو په دې میاشت حاضر شولو د سفر نه، د صحت نه، د بلوغ نه، نو فليصمه د دې میاشت عبادت او روزه دی ونیسئ. نو کومه میاشت؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو رمضان نوم دې ترڅو چې تداونه پیژنې عبادت نشي کولای. الله فرمایلی دی حج مبارک الحج اشهر معلومات. خلکو حج د خپل طبيعت شي نه دی چې سړی دی لکه څنګه ګرمي د جمعې کې کو الکه راځي دا په سرلی کې کومړه اسیم راغلی او حج به بیا نشو راتللی نه. عمره په هر وخت کې ادا کیږي لیکن حج په هر وخت کې نه ادا کیږي او حج د عمرې په ورځو کې نه ادا کیږي. الحج اشهر معلومات. نو معلومه میاشت شولې کنه پیژندلې په کار دي چې کومې میاشت دي. دا غنه علاوه زما عزتمن ورونو چې انسان وفات شي د خزه به عدت تیروي، څلور میاشتې او لس ورځې عدت به تیروي. دا عدت چې پوره شوی نه د چا سره نکاح نشي کولای. عدت چې پوره شو څوک په زور منع کولای نشي، اوس به میړه نه کوي. دا کار څوک نشي کولای. منګه یو ځکیو مولوی صاحب عاتق راغلی دی. من کشرانو دا مشرانو یو کونډې زنانه باندې چا ظلم کولو، ډېر سخت جازونه غنګې منګې ګرځېدلې. خو زه قصه کې مو اوسېږه چې څه ورځ دې قبول کړي. زه کشرانو کې دیو سره شوم
یو بل زمونږ مجاهد ورور شهید شوی د الله د شهادت قبول کړي د ټولو مؤمنان. موږ ته شرعي فیصله وکړي. موږ فیصله دا وکړله مولوي صاحب په وخت کې قاضي و چې دا ښځه ده خاوند یې مړ دی واده شوی بچي شته دی په شرعي طریقې چې څوک خواخو عقب اخلي څوک به په ظلم نه لري. بس میلټ کې فیصله و سړي ته چې راشه سړی چې راننوتلو چې وروره اسلامي قانون دا دی موږ دې غنګۍ لاندې ګرځېږو تا هم را سره چغنې کوي پاڅېږه زر زر خو ستا په زور یې نه شي اخیستلی. سړي سترګې غټې غټې وي سترګې راویښه زه خو پښتون یم زه وړوکی غوندې مې شړق مې د شي نه ویستم ته اوس وایي چې زه پښتون یم زه درنه دا مرمۍ وباسم غلی شو. نو دا به هله په نکاح باندې اخیستی شي چې عدت یې پوره شي چې عدت یې نه پوره شوی نه به اخلي چې پوره شو به یې منع کولی نه شي د پښتو د اسلام د چوکاټ دننه به نکاح کوي. اوس راشه دا عدت په شرعي تاریخ باندې دی بغیر شرعي تاریخ باندې نه دی. ګورئ ته به رالګئ میلادي کال کې به دې پکې فروری حساب کړي فروری د 28 ورځو ده 2 ورځې کمبودي وکړلو 2 ورځې مخکې چې ته دا چاله په نکاح ورکړي نکاح یې نه صحیح کېږي غلط دی. ته به رالګېږي 21 تاریخ ته به انتظار کوه لکه نن یې خاوند مړ دی او را راویانه میاشت د 21 بله پکې د 30 ته پکې د 32 30 میس پکې وویل عدت یې نن پوره دی. تا ولې سبا منع کړه؟ تا ته اسلام دا اجازه کړې ده؟ دا نقصان ولې وشو؟ نقصان ځکه وشو تا ته اسلامي تاریخ نه دی یا تا د اسلامي تاریخ اهمیت نه دی ساتلی. الله فرمایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. سړی وفات شو نکاح شوی واده شوی ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې تېروي. نو دا تاریخ د عدت معلومول او د عدت پوروالی په چا باندې بنا دی؟ په اسلامي تاریخ باندې بنا دی. یو زنانه داسې د حیض ورله نه راځي طلاقه شوې ده واللائي یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر 3 میاشتې به دا انتظار کوي. یو ورځ مخکې به نه ورکول کېږي یو ورځ وروسته به پرې ظلم نه کېږي. بیا نو چې مخکې ورکول کېږي شرعي تاریخ لحاظ نه دی شوی او چې وروسته ظلم کېږي به د اسلام نه دی خبر. نو ای مؤمنانو ورونو اے ځوانانو اے پوهانو اے علماء کرامو اے طالب العلمانو اے تبلیغیانو مشرانو ورونو اسلامي تاریخ زمونږ دیني وجیبه او فریضه ده. ګورئ چې اسلامي تاریخ نه پیژنو اسلام کو کافر نه یو. دا کوټه ده خو سورۍ ده څاڅي نو څه به پرې وکړي تندر به پرې واچې جامې دې اغوستلې خو مزیدارې ښکلې نه دي که نه زړې دي سورۍ دي پرتوګ دې اچلی خو پاستر دی پاستر پرتوګ ماچه به اسلامي تاریخ یاد که په دې باندې ځان پویه که کمې شته دی ګوره ورونو موږ کې شته دی چې موږ ملایان یو نو دا به یادوي انشاءالله تعالی. نو زما عزتمند ورونو د دې آیاتونو نه او د نبي صلی الله علیه وسلم د دغه یو حدیث هم نبي صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم حج ته لاړل نو الله ورته دا آیاتونه هم نازل کړله. بیا نبي صلی الله علیه وسلم خطبه وکړله. په اسلامي تاریخ خطبه کول دا من اتباع النبي صلی الله علیه وسلم ومنهج السلف الصالحین دی. ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم ودرېد وی فرمایل ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض وان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم 3 متواليات ورجب مضر بين جمادي وشعبان. بیان کوئی اے خلقو کال برته زوړ تاریخ ته واپس محرم نه به شروع کېږي. یو دیم کال کې 4 میاشتې عزتمند دي نو 4 میاشتې به د عزت والی څوک به پکې تصرف مخکې وروسته والی نه کوي. دریم تاسو حج مخکې وروسته کوئ نه اسلامي قانون کې چې د حج کومې ورځې دي نو ان الزمان قد استدار كهيئته برته اصلي تاریخ ته واپس. مقصود د نبی صلی الله علیه وسلم په اسلامي تاریخ باندې ټینګښت و. مقصود د نبی صلی الله علیه وسلم پر رواجونو باندې رد و. مقصود د نبی صلی الله علیه وسلم د اسلامي تاریخ دننه اسلامي مراسم او عبادت ادا کولو. زما مؤمنانو ورونو د دې تاریخونو لحاظ پکار دی دا یادول پکار دی. شمسي هجري قمري کال دا کال د کله نه ترتیب نو کله چې دور جاهلیت نبی صلی الله علیه وسلم نو راغله نو خلکو ورته عام الفیل ویل. د هغه ځینه تاریخ شروع ده بیت الله باندې چې کله وحشانه حمله کېدله رب العالمین د غیرت مرغان وروچت کړل او دا ډېر زورورې ورمات کړله. هغه کال نه خلکو تاریخ شمارلو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغللو بیا خلکو د ربیع الاول نه تاریخ شمارلو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په 8 د ربیع الاول باندې هجرت کړی مدینې. بیا په دې کې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه 20 کال د هجرت دی چا ورله یو خط راوړل. خط چې داسې کېښودلو نو د معامله په دې خط کې لیکلي شعبان دا روژې نه مخکینۍ میاشت.
عمر ته وویل وی دې خط کې شعبان دی ما ته پته نه لګېږي د تېر کال شعبان یادوي که آینده کال شعبان یادوي او په دې باندې عمر ته پوه شو چې زمونږ په حکومت کې د تاریخ اهتمام نه دی شوی سمدستې شورا راوغوښتله کمیسیون یې راوغوښته وایي کښېنئ علما کرامو شابه تاریخ برابر کړي دا واورئ د نړۍ چې څومره حکومتونه چلیږي اصلي نقشې د عمر رضی الله تعالی عنه نه اخیستې شوې دا سرحدي دی او دا اردو ده او دا فلان دی او فلان دی هغه ځینې اخیستې شوي او چې په حکومت کې د عمر تاریخ نه ګوري نو هسې زر عذاب سهار دو ماښام راځي په ډېرو خلکو شپه کېږي په تا به مله شپه راوړي تاریخ به ورله ګوري چې په حکومت کې وي بیا به زما شانې کار نه کوي ځکه زه حکومت کې نه یم عمر صاحب علما راغونډ کړله علي رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړله وی رسول صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول کې هجرت کړی دی داسې کار به وکړو چې داسې 2 میاشتې او 8 ورځې دي نو دا ورځې به ورته راشاته کړو د محرم د اولې ورځې نه به هجرت شمار کړو نو اوس موږ څه ویو هجري کال د چا نه شروع کېږي د محرم نه د عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې بعضې اهل علم وی میټینګ شوی دی نو ابتدا د دې کال د دې نه شوي او د عمر رضی الله تعالی عنه قدر زمونږ په زړه کې زمونږ د ابۍ دادا نه ډیر دی عمر جنتي دی خلیفة المسلمین بیا به ځمکه داسې سړی ونه ویني او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دی علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین ای خلکو زما سنت زما طریقه خپله کوي او د خلفای راشدینو په طریقه خپله کوي نو عمر صاحب هم د دې تاریخ اهتمام کړی علي صاحب هم په دې مشوره کې موجود دی عثمان هم موجود دی رسول الله هم ترغیب ورکړی تاسو کشر ور هم تاسو له ترغیب درکړي اسلامي تاریخ یاد کړئ په خپلو قلمونو ته حواله کړئ خپلو پاڼو ته حواله کړئ اسلامي تاریخ باید چې تاسو ته میاشت په میاشت او ورځې په ورځې یاد وي وبالله تعالی التوفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق مؤمنا نورون الله رب العالمين ددي قمري تاريخ چې محرم او صفر ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثاني رجب شعبان رمضان ذوالقعده او ذوالحجين تعبیر دی د دې تاریخ د محفوظ ساتلو لپاره الله رب العالمین په اسمان کې نور او سپوږمۍ پیدا کړې ده نور د ورځې سردار دی او سپوږمۍ د شپې سردار ده په نور سره ورځ معلومیږي نن ورځ د جمعې ده او نن یوم الاحد یوم الاثنين دی او په سپوږمۍ سره میاشتې معلومیږي چې میاشت د 10 او د 15 او نن پلان کې او سبب پلان کې ده او الله رب العالمین فرمایي وای دا میاشتې چې ما پیدا کړې دي دا نور او سپوږمۍ د دې لپاره چې خلک په تاریخ معلوم کړي نو کوم د دې اسمان لاندې ګرځو موږ د تاریخ نه واقف نه یو نو آیا د الله د دې دومره غټ نعمت شکریا موږ ادا کړې ده نه مو ادا کړې او بیا الله رب العالمین فرمایي ما خلق الله ذلك الا بالحق د اسلامي تاریخ دا انور او سپوږمۍ نه تاریخ معلومول د صحابه کار نه دی ګوره د الله رب العالمین یا حق او رښتینی کار مقرر کړی دی د حق د ثبوت لپاره د شرعي امور د ثبوت لپاره د حج او د روژې د ثبوت لپاره نظام مؤمنانو دا هم یو د هغه آیاتونو نه دی چې په دې آیت کې اهتمام د اسلامي هجري قمري کال دی باید چې دا مؤمنان یاد کړي دغه نه علاوه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي وی دا قمري کال پیژندل ځکه ضروري دي وی د انسان د عمل شي د عمل العام يرفع في شعبان كما اخبره به الصادق المصدوق انه شهر ترفع فيه الاعمال د شعبان په میاشت کې د روزې نه یو میاشت مخکې چې د روزې نه متصل د ټول کال عبادتونه په دې کې الله رب العالمین تخیج نو تاسو وګورئ چې عمل العام يرفع في شعبان نو چې ته شعبان پیژنې نه نو تا ته به دا پته ولګي د الله نبی دا نه دی ویلي چې حمل ثور جوزا سرطان جنوري فروری مارچ اپریل کې عبادت کیږي نه عبادت په شعبان کې کیږي نو په دې کې هم ترغیب د اسلامي تاریخ یادول او به فرمای ويعرض على الاسبوع يوم الاثنين والخميس د جمعې عبادت کله کیږي د ټولې جمعې د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ باندې الله رب العالمین ته د انسانانو عبادتونه کیږي د ورځې عبادت ماښام او د شپې عبادت سار د ورځې د راتلو نه مخکې کیږي او د انسان ټول اعمال چې کله انسان وفات شي او دا خلک دفن کوي او خوي بیا کیږي نو مؤمنانو تاسو وګورئ تذکره د شعبان د اثنين او د خمیس په اسلامي تاریخونو کې حدیثو کې راغلي ده د دینه معلومیږي دا چې اسلامي میاشتې به یادو او د جمعې ورځ به یادو یوم الاحد زمنګ د اسلام ورځ د جمعې چې شروع کیږي د جمعې نه شروع کیږي د یوم الاحد نه نقول هو الله
احد په یوم الاحد کې رد په تمام شرکونو باندې خپل خبرونه کوم کتاب مولا کتلای غره یعنی مسلمانان دومره عزتمن خلک رب سره شریک نه ګرځي حتی کې چې الله رب العالمین وضع شوی میاشتي د الله رب العالمین وضع شوی کال د الله رب العالمین وضع شوی ورځ او جمعه دې تم احترام لري مسلمانان مسلمانانو علو الهمه او چت مسلمانان تاسو سخت مسلمانان مچ وړيږي د الله بندګان او چت همت ولري منځګزار منځ همت سره وکي مجاهد جهاد او حج په حج او سخی انسان هغه خپل مال په علو الهمت الله لور کوي داعیان دي کتاب او سنت د رسول صلی الله علیه وسلم په نهج باندې په چت همت باندې بیان کیږي نو په دې نه معلومیږي چې دا ورځ ډېره مهمه او ضروري دي دا بدلیږي نه دا میاش او دا نور کلونه چې دا بدلیږي په دې کال کې موږ اسلامي کال ګورو موږ د صحابه کرامو غزوات د نبی صلی الله علیه وسلم جنگونه د نبی صلی الله علیه وسلم هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم د غارخونو شهادت د عائشه ابي رضی الله تعالی عنها عمر او دغه واده او د رسول الله وفات او هغه باندې بدنامه او دا ټول خبرې چې موږ ګورو نو دا به زموږ اسلامي تاریخ باندې بناوي غوښتنه د مؤمنانو مسلمانانو ورونو ټول سره دا اسلامي تاریخ یاد کړي د نمونه ځان ته ولي کوي د په مدارسو کې بشو ته وي په حفظي حلقاتو کې وي په دې گاونډي هیواد کې سبق ویل دي هغه په د نمونه په یادوي په عربی کې زموږ مؤمنانو ورونو د اسلام د ټولو مراسمو لحاظ وکړو د اسلام عبادتونه به سر ته رسو هغه عبادتونه چې د وخت سره تعلق لري هغه د پاره به د وخت پیژنګلو خامخا کوو الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې مالا او تاسو ټول مؤمنانو ورونو له عمل کولو توفیق درکړي په پایا کې زه خپل ورونو ته یو دردمن د غونډې خبره کوم ان شاء الله تعالی دی